کعبې ته کته عبادت دی او که نه، ځکه چې بعض خلک وایي کعبې ته چې هسې هم ګوري دا عبادت دی. جواب د دې مسلې هغه دا دی، ګورئ چې زمونږ کار هغه د دلیل سره دی، د شریعت د الله دی، او چې الله کومې خبرې ته عبادت وایي موږ به ورته عبادت وایو، چې الله ورته عبادت نه ویلي موږ ورته عبادت نه وایو، ځکه چې موږ د الله بندګان یو. زمونږ سره دا اختیار نشته چې په دین کې د ځان نه څه کمې زیاتې وکړو، او شریعت کې په دې څه دلیل نشته، صحیح دلیل چې کعبې ته کته عبادت دی. یو روایت کې راځي، شیخ البانی په ضعیف الجامع کې راوړی هم دی، النظر الى الكعبة عباده، کعبې ته نظر کول عبادت دی. سندن دا روایت کمزوری دی. یو روایت کې داسې هم راځي چې دا انتهایی کمزوری دی، امام دیلمی په خپل کتاب الفردوس کې راوړی دی، په هغې کې دا دی چې 5 خبرې عبادت دی: قلة الطعام، لږ خوراک کول، والقعود في المسجد، په جومات کې کېناسته، والنظر الى الكعبة او کعبې ته کتل، والنظر في المصحف او مصحف ته کته قرآن ته، والنظر الى وجه العالم او د عالم مخ ته کته. دې کې دا بعض خبرې صحیح دي او بعض غلطي دي، خو دا خبره چې کعبې ته کته عبادت دی دا کمزوري دی، ځکه چې دې روایتونو سند کمزوری، دا بل هم کمزوری. یو وخت کې د دې نه عبادت جوړېدی شي. کوم وخت کې؟ نه خو بیا که مسله شو کعبې ته کته شو. نو هغه هم نظر ونه لګېد، نو چې نظر ولګي موږ خو چې نظر لګېده عبادت نه دی، کعبې ته کته عبادت نه دی. یو وخت کې عبادت کېدی شي چې ته ورته د سوچ او د فکر په نظر ګورې، د الله عظمت ته ګورې، الله ځان ته رایادې، نو دا عبادت دی. اصل کې د سوچ او فکر عبادت دی، ځکه چې قرآن کې الله موږ ته ځای په ځای ویلي چې تاسو سوچ وکئ، او حدیث کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي فکر او سوچ وکئ. نو کله چې ته کعبې ته په دې نظر ګورې چې د الله کور دی، عظیم ناشنا کور دی، او د دومره لوی رب دی، او د هغه رب عظمت ته دې سوچ لاړ شي او د عبادت ته دې سوچ لاړ شي، نو دا بیا څه دی؟ دا عبادت دی. خو خالی نظر اسی کتل تش کعبې ته دا عبادت نه دی.